سلامونه دوستانو، زما نوم ډاکټر عبدالحی دی او زه د نفسیاتو ماهر یم. دوستانو، هسې سوچ مې کولو ژوند ډېر زیات په منډه دی. سهار شي او یو ریس شروع شي او چې خبرېږي شپه شي، خوب ټیم شي، بیا ویده شي او بیا سهار همهغه ریس، همهغه منډه، همهغه مصروفیات او چې بیا خبرېږي وایي چې جمعه ده او بیا میاشت تېره ده او همداسې موسم هم بدل شي، خبر هم نه شي، ګرمي په یخني واوړي او یخني په ګرمي بدله شي، کال بدل شي. ژوند دومره په تیزۍ سره روان دی. څو چې سهولتونه د انسان په ژوند کې زیات شول، دومره انسان ژوند هم مصروفه شو. اوس په دې ساعت بدلته وي او دې نه 3 ساعته وروسته په کراچۍ او په دوبۍ او چېرته به رسېدلی وي. نو غرض مې دا و دوستانو چې په دې مصروفه او سخت ژوند کې که موږ ځان دپاره وخت نه وباسو، نو بیا به موږ ته په ژوند کې ډېر مشکلات رامخې ته ځان ته څنګه وخت وباسل دي یا خپل ځان ته وخت څنګه ورکول دي. داسې چې په دې مصروفي کې او په دې سخت ژوند کې کوشش کوئ چې له خپل روزانه معمول نه دومره ټیم وباسئ چې خپلو ماشومانو، خپل کوروالو سره لږ کښېنئ، لږ دمه شئ، هغوی سره لږ ګپ شپ ولګوئ، د زړه خواله ورسره شریکه کړئ. کله هغو سره چېرته په سیل وځئ، چېرته یو هوټل له یې بوځئ، هغو سره دغه د ژوند څو لمحې، څو ساعته دا په خوشحالۍ او د دې مصروفیاتو نه لرې په ښه ماحول کې تېر کړي. خپلو ملګرو له وخت ورکړي، هغو له ورشي، د هغو تپوس وکړي، د هغو سره چېرته په سیل لاړ شي، د هغو سره چېرته ډوډۍ ته لاړ شي. دا نه چې یو ورځ، بلکې یو معمول جوړ کړي. همدغرنګې خپل صحت له وخت ورکړي، خامخا خپل ورزش دپاره وخت وباسئ، چېرته جیم جاین کړي. جیم که نه شئ کولی، ساده واک له وځئ، خو یو ګنټه وخت ورکوئ کم از کم. که هغه هم نه شئ کولی، سایکل واخلئ، سایکل راوباسئ، خوب باندې ګرځئ. یقین وکړئ چې خپل ژوند کې دا تبدیلي راولئ، ډېر به په صحت او ذهني به پرسکونه وي. او که چېرته دا وخت نن خپل ځان له نه وباسلو، بیا به په بیمارو مخته وي. شوګر به دي، بلډ پریشر به دي، او که دا نه ټینشن، ډپریشن دا چا وړی نه دی. بیا به تاسو سره وخت ډېر وي، خو صحت به نه وي در سره. تاسو سره به وخت وي، خو بیا به دا ماشومان او یا دا ملګري دا به نه وي در سره. هغې نه مخکې خپل ځان له ټیم ورکړئ، خپل کوروالو له ټیم ورکړئ، خپلو ماشومانو، خپلو ملګرو له ټیم ورکړئ. د توجه مو یو جهان مننه.